هغه خیبر چې څوک ورته چپړاسي راشي واپس پتی لاړ شي د هغې خیبر ځوانان پېښور کې په هوټلونو کې پلیټونه صفه کوي دومره معاشي برباد کړي دي د دوی لارې تړلې دي د دوی کاروبار ختم دی دوی دلته چې لږ هم څه کاروبار لري ټول په پتاخوري باندې ځان باندې درولی دی هغو ټولو نه به ترې اخلي د دوی مارکېټونه ړنګ او په دې کې هم چې دی سبق وایي یو نوکرۍ پسې لاړ شي او کور ته واپس نه شي راغلی دا خو د پلار به څومره په خوشحالۍ رخصت کړی وي چې زوی مې نوکري موندلي مور به یې څه ارمانونه لرل ماشومانو به څه ویل بیا به اختر ته مونږ په خپله مرضي کالي کولی شو ارمانونه یې خاورې کړل هغه ارمانونه یې خاورې کړل دا د دغې سپین ږیرې اوښکې نه دي دا د ټولو پښتنو خاورې اوښکې دي دا غرونه دا وطن دا کاڼي دا بوټي راشئ چې دوی هم په خندا شي ډېرې دردناکې سندرې په دې خاوره واورېدلې زمونږ ستاسو د خاورې خلک لاړ شي د دغو پردو خدمت کوي ورته ناست وي یو 15 کیلو ډال ورکوي یو 10 کیلو چیني ورکوي یو څه نوکرۍ نه ورکوي دا انداز کې جاسوسي کوي زه وایم دوی چې جاسوسي کوي څوک د دغې خاورې خلک خدمت ته د خپلې خاورې وکړي د پردو د یې نه کوي نو ملګرو زما مقصد دلته څه اشتهار نه دی زما مقصد د عرفان شهید په حواله سره تعزیت دی او دا پیغام دی چې تحریک هر وخت د دوی په یو اواز پروت دی چې کله هم دوی غږ ته وکړي چې کوم قسم دوی یادوي طریقې مونږ ته ډېر راځي نارې دلته ما بند کړي دي هر شی مې بند کړي دي ما درته ویل چې نه یې به وایې بلکل به یې نه وایې خو که کله مونږ پوه شو چې د ده پلار ته انصاف نه میلاویږي بیا به پي ټي ایم په خپل طرز کې ورسره ګوري دا چې دوی وایي چې مطالبات ٹھیک ہے لیکن لہجہ ٹھیک نہیں ہے بیا به په هغه غلط لهجه کې تا سره خبرې کوو ځکه ته بیا په بله پوهېږې نه داسې وشي چې زه دلته د ټولو خلکو ولسونو یو ځل بیا ډېر لویه مننه